السلام علیکم دوستانو، زه یم سلام او تاسو ګورئ سلام فارمیسي یوټیوب چینل. دوستان نن دغه ویډیو کې خبره کوو د ټیبلټ چوکال باره کښې. دوستان دا د چشت لپاره استعمالیږي او څنګه استعمالیږي او کومې فایدې لري. دوستانو که پوره معلومات کول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که نوي دوستان یاست نو سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو په ټیبلټ چوکال کښې کیلشیم او ویټامین ډي 3 سته. انډیکیشن یا استعمال د ټیبلټ چوکال دوستانو دا د هډوکي د مضبوطوالي لپاره استعمالیږي. کله چې د هډوکو ویټامین ډي 3 او کیلشیم کم سي نو بیا درد کوي او کمزوري وي. دوستانو دا به یوه ګولۍ د ورځې استعمال کوي. دوستانو دا د زبېښلو ګولۍ دي، دا به په اوبو نه تېروئ، دا به په زبېښلو ختموئ. ساید افیکټس یا نقصانات د دې ګولۍ: ټیبلټ چوکال د معدې ګیس کله ناکله پیدا کوي. کنټراانډیکیشن یعنې په دغه وخت کې به نه استعمالوئ. دوستانو کم مریضان چې د ګردو تکلیف لري یعنې په پښتورګو کښې ډبرې یا کچره یا نور تکلیف وي، دغه رقم مریضان به دغه ګولۍ نه استعمالوي، ځکه چې د ګردو په تکلیف کښې دغه ګولۍ نور نقصانات پیدا کوي. دوستانو امید کوم چې دا لنډه ویډیو به ستاسو خوښ شوې وي. له ټولو دوستانو څخه درخواست دی چې سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ.